د پښتونخوا وطن وسایل چې کله د یو قام اجتماعي احساس وروسته شي نو قام ته په مجموعي توګه محکومیت ور په غاړه شي. دغه محکومیت د ځان سره مرګونه، افلاس، بېوسي، بدامني، تنګدستي او بوږنونکی غربت راوړي، تر دې چې د قام عام وګړي په انساني توګه د ژوند کولو جوګه پاتې نشي. دا د یو قام د اجتماعي ژوند هغه پړاو وي کوم کې چې څه ژوندي روحونه د قامي احساس خپل ژورې مشاهدې د انساني شرف، سیاسي جدوجهد او ساینسي سوچ په بنیاد د قام د ریښې وجود د راغونډولو هڅه کوي. قدرتي وسایل د یو قام د مادي ژوند د بقا او ارتقا ذریعې وي او د یو قام د سماجي ادارو د نظام په ښه ډول د مخکې بوتللو بنیاد هم ګرځي. په قامي وسیلو قامي اختیار د یو قام د سیاسي اختیار بنسټ ګرځي. سیندونه، دریابونه، چینی، درې، د غرونو څوکې، هواګانې، ګلونه، ځنګلې، مارغان، ځناور، معدنیات، فصلونه، کاڼي بوټي، جغرافیایي مقامیت او آبادي د یو قام د فطري وسیلو غټ ډولونه دي. هنرونه، لارې ګودرې، سوداګریزې لارې، د جرګو مرکو مرکزونه، د لانجو هوارولو، زده کړو او انتظام ادارې، روغتونونه، د پیداوار او پنګې ادارې، د نکاسۍ نظام او د استوګنې ټول ځایونه د یو قام د مادي وسیلو غټ ډولونه دي. د یو قام وسایل مونږ په 4 غټو ډولونو ویشلی شو. اول، قدرتي وسایل. دوهم، سماجي وسایل. دریم، کلتوري وسایل. څلورم، مارکیټي وسایل. قدرتي وسایل لکه لمر، هوا، سیلۍ، اوبه، کرونده، غرونه، وګړي، ژوي او څاروي، معدنیات، ځنګلونه. سماجي وسایل لکه د زده کړو او ټولنیزو ښېګړو ادارې، روغتونونه، څېړنیز ځایونه، کاریزونه، یا وړۍ، حجرې، جوماتونه، لوبغالي. کلتوري وسایل لکه ژبه، ادب، آرټ، جامه، خوراکونه، دود، دستور او مذهب. مارکیټي وسایل لکه کارخانې، نوکرۍ، سوداګري، ترانسپورت، رسنۍ، برېښنا، څاروي پالنه وغیره. د قامي وسایلو بحثونه. غوښتنې د قام د سوکاله ژوند هڅې پیغمبري سنت دی. په مدینه کې د خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قام د مکې مشرکانو له د ابو سفیان په جرګه د قحط نه د بچ کېدو او باران سوال کړی و، سره د دې چې دغه خپل قام پیغمبر د خپل وطن څخه وتلو ته اړ کړی و. قرآن کې یوازې د لمونځ، جهنم، جنت، حورو او شرابو بحث نه دی. د انساني حقوقو، د زنانو سره د ښه چلن، د ټولنیزو حقوقو، د ظلم په مقابل کې د ولسي پاڅون، د قبطي په مقابل کې لکه د حضرت موسی علیه السلام د مظلوم خپل قامي سړي سره د ودرېدو خبرې هم دي. 13 ورځ په یوه جنازه کې یو ملا صاحب 1 ساعت تقریر د نفل منځونو په ثواب او د شیدو، شرابو، نهرونو او په ثوابونو خبرې وکړې، خو زرګونو خلکو ته یوه خبره هم د سورة النساء په رڼا کې د هغوی د خپلمنځي ټولنیزو حقونو حسن معاشرت ونه کړه. د قامي جقونو او قامي وسایلو مقدمه چیرې هم د اسلام خلاف نه ده، ځکه دا د حقونو مبارزه ده. اسلام د انسان څه چې د زناورو د حقونو ادا کولو غوښتنه هم کوي. د قام د حقونو خبره د شرک په درجه کې ودرول په خپله کبیره ګناه ده. دا ډول فکر مذهبي سیاسي دی، د حقیقي اسلام نه. د امیرانه فکر د خود ساخته سیاسي مذهبیت دی. یوه ورځ یوې ښځې ته په دې خبره د خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم جهنمی وویل چې یوه پیشو یې په لوږه وژلې وه. یوه ګناهګاره په دې جنتي شوې وه چې د خپل څادر او پڼې په وسیله یې تږې سپي له د کوهي څخه اوبه راویستې وې. د مولانا شبلی نعماني تر مخه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ریاست مدینه ټول تصور فلاحي او په ټولنیزو حقونو ولاړو، تر دې چې د فرات د سیند په غاړه د تندې د لاسه د مړې ګډې چیلۍ په سر یې ځان ولس ته ګرم ګڼلو. سورة النساء د 176 آیاتونو پورته صورت د انسانانو ټولنیز حقونو په اړه نازل شوی دی. د منبر صاحبان په دې پوهه کول غواړي چې د قام د حقونو خبره د خدای رضا ده، ځکه خدای خپل حقونه معاف کوي، خو د
بندگانو حقونه چرې هم نه بخي. په خپل کلي کې چې دی غریب وي نو بل کلي له زکات لیږل هم منع دي. خپل قام دی چې خوار غریب او د ستونزو ښکار وي د هغې دپاره غږ نه پورته کول او د نورو صوبو او هیوادونو دپاره چغې جلسې جلوسونه د اسلام په ضد عمل دی. د فرد نه واخله ټولنې بشري حقونه درجه په درجه دي. په سورة الدخان کې خدای پاک وایي چې موسی علیه السلام فرعون ته 2 خبرې کړې وي. یوه دا چې د خدایۍ دعوه پرېږده، یعنی د آیات ژباړه ده ما ته زما قام د غلامۍ نه آزاد کړه. که بني اسرائیل هر څومره هم بیکاره خلک وو خو موسی علیه السلام ورسره تر مرګه ولاړو، نه ترې کوم وخت ناهیلی شوی وو. مونږ یو تقریر وکړو بیا وایو یاره پښتانه جاهلان دي، عقل نه لري. که پښتانه داسې په لار وی نو بیا خو به پکې ستا د خبرې ضرورت نه و. سورة هود آیات 114 کې خدای پاک وایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. د ظالم سره ودرېدل څه کوئ چې ورنږدې کېږئ هم ګینې نو اور به دې وسیزي. د قرآن لارښودنه خدا ده چې که قام هر څومره بیکاره شي خو د قام دښمن په سب کې به نه ودرېږي. د خپلو وسیلو د اختیار سره د دغه وسیلو د لټون د تخمینې دپاره بشپړه ساینسي څېړنه او هغې ته ادارتي شکل ورکول، وسیلې په جدید مترقي پیداواري شکل کې د بدلولو دپاره زراعي او د آلاتو ایجاد او په خپله ټولنه کې د دغه هر څه ګټه وټه په منصفانه توګه ویشل لازم وي. قدرت د پښتنو خاورې له ډول ډول وسیلې ورکړي دي خو په دغه وسیلو زموږ اختیار او واک تش د نوم تر حده دی. د قدرتي شتمنیو شتون یوازې د پرمختګ لامل نه وي چې ترڅو د هغې نه په منظم ډول د سیاسي واک په مرسته ګټه وانخیستلی شي. لوی مثال یې افغانستان دی چې د قدرتي شتمنیو ډک دی خو سیاسي عدم استحکام دغه هر څه شنډ کړي دي او د ولس په ښه د راتللو په ځای په دغه قدرتي شتمنیو چور تالان جوړ دی. پښتانه بچي ډیر زیږوي. په نړۍ کې چې کله د ژوند کومه منظمه تګلاره نه وي نو د وګړو زیاتوالي سره بې شمېره ټولنیزې ستونزې هم جوړې شي. دغه ګڼه ګوڼه په اوس وخت کې د چین، ترکیې او ملیشیا په شان هیوادونو په یوه ګټوره وسیله بدله کړې ده چې په لوی کچې هنري زده کړې او لوی واړه صنعتونه جوړ کړل. د پښتنو د وګړو 80% کچه د عمر د 20 نه تر 15 کالو په ځوانانو مشتمله ده. د پښتونخوا په هره ضلع کې د هنري زده کړو ښوونځي جوړول پکار دي. د 14 نه پرته تر 10 زده کړې هم دغه هنري زده کړو دپاره پوره وي. په لوی کچ وړې هنري صنعتي یونټې پکار دي. په نتیجه کې به د وګړو ګڼه ګوڼه د یوې ګټورې وسیلې په توګه مخې ته راشي. د اباسین په غاړه پښتانه د باران سوال کوي. د اباسین په څنډه د پښتنو 80% د سرو زرو په شان ځمکې للمې پرتې دي او د نړیوالو اصولو تر مخه په یوه خاوره د زرګونو کالو نه د روان سیند مخ په بل لور اړول نړیوال جرم دی، ځکه چې د دې سره تړلی انساني ټولنیز ژوند او تمدني تهذیب له منځه ځي. خو د بده مرغه د غازي بروتا په شکل کې دغه پروژه د صوابۍ نه ښکته اباسین د منځه وړل دي. د غازي بروتا په نامه بیډلیګر او بیا 9.15 کیلومتره د نړۍ لوی پوخ نهر ویستلی شوی، خو دغه نهر نه بلکې په حقیقت کې سیند دی، ځکه چې دغه نهر 300 فوټه پلن او 48 فوټه ژور دی. په یو سکند کې 1400 کیوبک میټر اوبه پکې ځي. د اباسین نه 80,000 کیوسک اوبه په دغه نهر کې اړولی شوي دي. اباسین به زر په خوړ بدل شي او د غازي بروتا په لار د اسلام آباد او راولپنډۍ مقدس ځای ته به خوږې د څښلو اوبه ترې هم ورکړی شي. باچا خان بابا یوه ورځ ویلي و که د خپلو وسایلو نه ځان نه خبروئ نو اباسین به درنه څوک په بډه کړي او خبر به هم نه یې. اباسین په بډه کړی شوی دی. د پښتنو د تخت اسلام آباد د سیاست په څملولو پاڅولو کې کوم څه خیر نشته. د خپلو وسایلو مسایلو غم ته ورته وزګارېدل پکار دي. د بنو په پښتون قامي جرګه کې د خاورې سره د دې خیانت په ضد هم په پریکړه لیک کې غږ شوی، باید چې دا غږ په هر ځای کې بدرګه کړی شي. پښتونخوا د پاکستان د ټول ګیس 50% برخه پیدا کوي. په لکي مروت کې 2 ورځې وړاندې اوس نوې زیرمې هم موندلی شوي دي. دغه کچه به نوره هم ډیره شي، خو د پښتونخوا د نوو زولو په شمول په دې کې یوې برخې ته هم ګیس نه دی ورکړی شوی. پښتونخوا صوبه د خپلو اوبو په برکت د توربیلې، ورسک، خانپور، کرم تنګي، ګوملزام، ملکان، چترال او بشمیره وړو بندونو نه
6.840 میګاواټه بجلی پیدا کوي، خو واپس مونږ ته زمونږ د ضرورت 2.300 میګاواټه په ځای 1.400 میګاواټه راکولی شي، چې په نتیجه کې لوډ شیډینګ وي. زمونږ د کارخانو صنعت نه د بجلی د کموت له کبله هدیره جوړه شوې ده. دا تیر 10 کاله د پی ټی آی په پښتونخوا کې د واکمنۍ په وخت کې تر اوسه 4,000 کارخانې بندي شوې دي. کارخانه‌دار په تاوانونو کې ډوب شوی او پنجاب ته خپل روزګارونه وړي دي. زمونږ مات ګوټ صنعت ته فقط 4 میګاواټه بجلی ورکولی کیږي او بل خوا د پنجاب صنعتونو ته 9,000 او د کراچۍ صنعت ته 1,000 میګاواټونه سیوا ورکولی کیږي. د خپل اوبو دغه بجلی مونږ په 1 روپۍ او 12 انې 1.15 یونټ جوړوو، خو دغه بجلی د 1 یونټ د وخت نه د لاهور په وابډا هاوس کې خزانه کولی شي او بیرته مونږ ته د 20 روپۍ یونټ نه 13 روپو پورې راکولی شي. اوس دغه یو کم 40 روپو ته خوله اچوي. دا اوس کوم انصاف دی؟ د قدرتي شتمنیو شتون یوازې د پرمختګ لامل نه وي چې ترڅو د هغې نه په منظم ډول د سیاسي واک په مرسته ګټه وانخیستلی شي. پښتانه به په زیاتو بچو زیږولو نه بلکې په سیاسي شعور به ګټه کوي. پاکستان په نړۍ کې د زیږون په کچه په 6م او د پرمختګ په زغل کې په 140 نمبر دی. د شوروي اتحاد په وخت کې د افغانستان د قدرتي شتمنیو د څېړنې تر مخه که د دې هیواد دا زیرمې په ساینسي هنر سره وسپړدلی شي نو د دې هیواد د وګړو تر 2.500 کاله پورې اقتصادي کفالت کولی شي، یعنی 2500 کاله پورې اقتصادي کفالت کولی شي. خو د دې خزانو نه ګټه اخیستل هسې په خبرو او خوبونو نه بلکې په ساینسي هنر او جدید ساینسي وسایلو ممکن ده. بجلی غواړي، صنعت غواړي، د اورګاډي پټلۍ غواړي، ګودامونه غواړي، پلن پاخه سړکونه غواړي، لیبارټرۍ، د ساینسي علومو څېړنکار او لوستي هنرمند خلک غواړي. په عربستان کې په 1960 کې تش تیل ښکاره شو، د شګو نه یې ګلستان جوړ کړو. خو د افغانستان په خاوره د نړۍ په سر په 2000 ډوله معدنیاتو کې 609 معدنیات د زمانو نشتون لري. خو افغانان بیا هم د خپلې بېسوادۍ د لاسه د لوږې او بنیادي اسانتیاو د نشتون سره مخ دي. په 1980 کال کې د شوروي اتحاد ساینسپوهانو چې کومې څېړنې کړې وې د هغې تر مخه افغانستان د راتلونکي وخت د لیتیم د معدن عربستان دی. لیتیم په وړومبي ځل سویډني عالم اروبزاوان په 1819 کې درک کړي وو. د نړۍ په سر په 1.5 کروڑ میلیونه ټنه لیتیم کې 10 لکه میلیونه ټنه لیتیم په افغانستان کې دي. په دې کې 21 میلیونه ټن تش په غزني کې او که څېړنې وشي نو شاید چې نورې هم ډېرې زیرمې وموندلی شي. لیتیم د اټومي وسلو سره سره په خلایي راکټونو، لیپټاپس، آیفونز او د برقي ګاډو او موبایل په بیټریو کې کارولی کیږي چې اړتیا به یې د وخت سره نور هم ډېریږي. د راتلونکي وخت الکترونیکي سیستم به هم د لیتیم په برکت نور پرمختګ کوي. افغانستان د ځمکې د جغرافیې په قشر کې د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ پروت داسې هیواد دی چې د سیاسي ارزښت سره سره د خپلې مړې قدرتي جغرافیې ځانګړتیا هم لري. د دې هیواد جیالوجیکي ساینسي کوټلتیا د سیاسي عدم استحکام له کبله تر اوسه ټول په ټوله بشپړه شوې نه ده. خو بیا هم څېړنکاران وایي چې په دې خاوره کې تر 10 ټریلیون ډالرو پورې قدرتي شتمنۍ پرتې دي. 14 داسې ځایونه امکاني دي چې د قدرتي شتمنیو ناپړسېدلي پراته دي. 609 ډوله معدنیات پکې شتون لري. د 260 سیمو کرهکتنه پکې شوې. کوم مهم معدني خزانې چې معلومې شوي نو په هغې کې لیتیم، یورانیم، ایریک، ازبست، سینایت، کونزیت، رخام، سپالیریت، نفرایت، ټوپاز، اکوامرین، کریزوبریل، توماریلین، بیروچ، لاجورد، تانبا، سرزر، المونیم، قلعی، نیکل، کوئلا، تیل، گیس، روتینیم، پلاتین، راډیم، مالګه، ډول لالونه، جست او نور ډیر ډول معدنیات. په 1980 کې د شوروي اتحاد په وخت کې د شوې څېړنې تر مخه 15 میټریک ټنه تیل په یو کال کې ویستل ممکن و.
دغه راز د 1.5 ارب مکعب میټر پورې د ګیس ویستل په کال کې ممکن دي. نن افغانان په خپله شتمنه خاوره کې د ژوند د بقا د سوال سره مخ دي. د لوږې ښکار دي. نړۍ ته د خوراک د یوې نوړۍ دپاره لاس په نامه دي. دا فقر د دې خاورې فطرت نه دی بلکې دا کسبي عمل دی. دا نستمن خلک ډېره شتمنه او مړه خاوره لري، خو د افغانانو د تندي بدبختیو دا خاوره د زرګونو کلونو نه راواخله او د تیر 2.5 کاله دوامداره بدبختیو د لاسه څو ځله بایللې. دا خاوره بیرته شتمنه کول د نړۍ سره سیال کول هیڅ ناممکن ناشونی تصور نه دی. ډنمارک په نړۍ کې داسې هیواد دی چې 1 روپۍ قرض په ځان نه لري. د ورځې چې څومره لګښتونه دي نو خپل روزمره ټول لګښتونه د هرې ورځې په شمېر د خپل هیواد نه پوره کوي. ساینس پوهان وایي چې د ځمکې په خېټه کې قدرتي شتمنۍ د زمانو د ځمکې دننه د کیمیایي عمل په نتیجه کې جوړې شوي دي. که چېرته د یو خاص وخت پورې دغه خزانې ونه ویستلی شي نو ممکن ده چې څه وخت پس قدرت دغه خزانې بیرته خاورې کړي. یا یوه شتمني نن مهم ده خو څه وخت پس یې ارزښت ختمیږي. لکه کویله یو وخت کې د ارزښت وړ وه خو د برقي پرمختګ له کبله اوس دغه ارزښت د محدود صلاحیت له امله په کمېدو دی. د دې دلایلو په رڼا کې دا بیخي روڼ حقیقت دی چې د دې خاورې فقر او نیستي فطري نه بلکې اکتسابي عمل دی. په ځولی مومند کې د باجوړ د برنګ په لار بهیدونکي سوات او پنجکوړه 2 غټو سیندونو ته د مومند ډیم په نامه د پخواني وزیر اعظم اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود د زوی په واده کې شرکت ویلی وو چې د بجلی دپاره په 309 اربه لګښت باندې یو ستر ډیم په ټیکه جوړوي. تر 2015 پورې به سرته رسي. ټول لګښتونه به په دغه ډیم څه 1.4 اربه روپۍ دي. 800 میګاواټه به ترې برېښنا جوړولی شي. 3 لکه کیوسک به پکې اوبه راغونډولی شي. پېښور ته به ترې د ورځې 300 میلیون ګیلن اوبه ورکولی شي او د چارسدي او نوښار څه ځمکه به هم ترې خړوبېدلی شي. د دغه ډیم ډب د باجوړ د برنګ سیمې تر نیمایي به راځي خو د مومند او باجوړ پټي به ترې نه اوبه کېږي. غټ ډیمونه اوس په نړۍ کې ځکه بند کړی شوي چې خرڅ پرې ډېر راځي. ځمکې ډېرې لاندې کوي او په راتلونکي کې د ناکامۍ سره مخ کېږي. خو پښتانه په ځمکو څه کوي؟ په بې مالکه وطن کې هر څه ټیک وي. په پاکستان کې په نورو ځایونو کې د ډیم دپاره ځمکه په 100 لکه روپۍ ایکړ اخیستلی شي خو د مومند ډیم ځمکه په 3 لکه روپۍ اخیستلی شوې ده. په لوی کچ کې به پکې د معدنیاتو غرونه ډوب شي. د لکونو په شمېر د غرونو ونې به پکې ډوبې شي. هم په دغه ځوله مومند کې 80 سلنه ځمکه باراني ده. د مومند ځمکه شګه کم او خاوره ډیره لري چې ښه ډیر بارانونه وي نو هلته څه ناڅه غنم وکړي. جوار او بله غلا خو هډو په ټول کال کې په بارانونو نه کیږي. د مومندو د سیمې خلک د زمانو نه په اشنغر کې 2یم کور لري. په کرونده هم ډیر ښه پوهیږي خو د اوبو د نشتوالي له کبله د مومندو ځمکه چې د ټولې پښتونخوا د غنمو 100 سلنه برخه پوره کولی شي ټول کال شړې دشتې پرتې وي. که چېرته د مومند ډیم نه هغه بجلي چې پنجاب ته به بوتللی شي د هغې په ځای د کروندې دپاره یو نهري نظام ورکړی شوی وی نو دغه ټوله شړه ځمکه ډیره په اسانه خړوب کېدلی شوه. د مومند ډیم په نامه پخواني ستر قاضي ثاقب نثار هم ایله بیله 10 اربه روپۍ د چندې پټې کړې. که هغه ترې واخیستی شي نو نهري نظام پرې تر یوه حده جوړېدای شي. بدمرغي دا ده چې د مومندو پښتانه د پاکستان په ښارونو او تر دوبۍ جاپان پورې ځغلي. هلته کورونه هم جوړوي خو خپل وطن یې شړ پروت دی. د مومندو آبادي هم د باجوړ هومره ده خو په باجوړ کې په اوس وخت کې څه 100 لکه پښتانه په خپل وطن کې ژوند تیروي خو په مومندو کې 15 لکه وګړي هم نشته. سیاسي نمایندګي هم د نثار مومند نه بغیر مکمل غیر سیاسي او خاموش ده. د باجوړ په نسبت تعلیم ته هم د ځوانانو پام بیخي کم دی. ځمکې د باجوړ نه 1 په 2 زیاته ده خو بس هر تن د دوبۍ او جاپان د تلو په تکل کې وي. که ډېر څه نشي نو لږ تر لږه په مومند ډیم کې د راغلیو ځمکو ویالې دپاره غږ پورته کړي. برتي کېدونکي خلک دې پکې د مومندو ولګولی شي. د نهري نظام دپاره دې غږ وکړي. د غرونو نه د کراچۍ په لور وړونکي ماربلو دپاره دې دغه غرونو سره نږدې د ماربل سیټي جوړولو هم د مومند ډیم نه دغه کارخانو ته د ارزانۍ بجلۍ دپاره غږ پورته کړي. که مومندو ته دغه ډیم نه 50 میګاواټه برېښنا هم ورکړی شوه نو د هر څه دپاره پوره ده.
دا مو حق دی. د یو بل سره د پټي په سر د پتنو لانجو وخت تیر دی. خپل وطن په خپله ودان کړئ، بل څوک یې درله نه ودانوي. په پښتونخوا کې لوی کارخانې ډېرې کمې دي. کومې چې دي نو 90 سلنه په وړه کارخانه ورکوټي صنعت کې راځي. د پښتونخوا د چیمبر آف کامرس د تصدیق تر مخه په پښتونخوا کې ټولې رجسټرډ کارخانې 2.9 دي. دغه کارخانو په ماد ګوډ صنعت کې هم څه 13 لکه پښتانه په روزګار دي. د پی ټی آی د واکمنۍ په وخت کې په تیر 2 کاله کې 600 صنعتي یونټې بندې شوې. په ګدون کې تر 1552 پورې کارخانې اوس پاتې دي، خو اوس په دغه کې هم زیاتره بندې دي. د هزارې ډیویژن په هریپور خطار کې څه 20% کارخانې په پوره ډول فعال دي، نورې ولاړې دي. حیدرآباد، پیښور انډسټریل سټیټ، د کوهاټ انډسټریل سټیټ او رشکۍ، ګدون امازۍ او خطار د صوبې مهم صنعتي زونونه دي، خو د ستونزو ښکار دي. په حیدرآباد انډسټریل زون کې څه 480 کارخانې دي، خو څه کم 200 پکې اوس روانې دي او نورې ولاړې دي. په مردان ګوجرګړی کې هم د اوسپنې د لوښو په سلګونو کارخانې د ستونزو ښکار دي. زیاتې کارخانې په پښتونخوا کې د ماربلو دي. د عامو پښتنو په خپل همت ځای په ځای په پرایویټ ځمکو کې جوړې کړي دي. حکومت ورته هیڅ کوم اساني نه ده ورکړې. په تیر 15 کاله کې په پنجاب کې 8 صنعتي زونونه او ورسره زر کارخانې نوې جوړې کړې شوې دي. بجلی ورته پوره ورکړی شوی، ټیکس ورته کم ورکړی شوی دی، کارخانه‌دار ته امن دی. خو په پښتونخوا کې تش په نامه 6 صنعتي زونونه اعلان شوي، خو لا ځمکه هم ورته نه ده برابر کړی شوی. د پښتونخوا کارخانه‌دارو د نوو ټیکسونو په ګډون د بجلی او ګیس زیات قیمت او په درآمداتو د زیاتو ټیکسونو د اوسپنې بې کچه ګرانېدل به په 0 پیسو غوښتلو د ویرې له کبله په تیرو څو کلونو کې د پی ټی آی په واکمنۍ کې څه فیصده نه زیاتې کارخانې وتړلې. د 10 لکه نه زیات پښتانه ورسره بېروزګاره شول. دغه پانګوال د دې صوبې نه د کراچۍ، دوبۍ او پنجاب په لور د خپلې سرمایې سره لاړل. په 1992 کې د 1983 د عین لاندې شوي د اوبو تړون ANG قاضي فارمولې تر مخه د پښتونخوا صوبې هر کال د وفاق په غاړه 126 ارب رایلټي جوړیږي، چې د 2023 پورې به د بجلی دغه کمیشن 213 اربه ته ورسي. خو په دغه روپیو کې وفاق پښتونخوا ته تر اوسه 1 روپۍ نه ورکوي. څو ځلې ژمنې کړي دي خو عملي کوي نه، چې له کبله یې د صوبې په مالي چارو کې ستونزې وي. په کربونو روپۍ په مرکز کې پاتې دي، خو د پښتونخوا د 10 کاله نه د پښتنو واکمن په دې هر څه لا تعلق په پیښور کې چوپ ناست دي. دغه پیسو لپاره د ټولو نه ډیر کوشش عوامي نېشنل ګوند کوي او دا نور غلي وي. ماهرین وایي که چېرته د پښتونخوا په خوږو اوبو د بجلی پروژې جوړې کړی شي نو دا به ډیره ارزانه او د چاپیریال دوسته بجلی وي. نو پښتونخوا صوبه د کویټ د هیواد نه هم ډیره مالداره کېدای شي او نور ملک ته به هم ګټه ورسي. د پاکستان واکمن د اوبو په ځای د خپلو کمیشنونو دپاره د کویلې، شمسي، شیشو او د تیلو ګیس نه ګرانې بجلی ته پام کوي. کله ځینې خلک وایي پښتنو په اوسني عصر کې څه کړي. یو جواب یې دا دی چې پښتنو د زمانو نه په کورونو کې د خپل پیداواري کلتور په برکت سره پیدا کوونکي د شاتو کورني صنعت نړیوال کړو. دا صنعت په 40 کاله کې بې تعلیم او بې هنره پښتنو د خپلو صلاحیتونو په مټ په مسافرو شړو دشتو کې د هیڅ کومې ریاستي مرستې پرته دې ته ورسولو چې پاکستان نړۍ ته د 20 کاله نه په شات ورکوونکو هیوادونو کې شمار دی. پښتنو د شاتو یو وړوکی مقدار د انټرنیشنل مارکیټ برانډ جوړ کړو. په دغه مارکیټي وسیلې سره اوس 15 لکه پښتانه بغیر د کومې ریاستي مرستې په روزګار بوخت دي. څه 15 زره فارمونه لري. 90 سلنه دا روزګار د افغانستان او پښتونخوا پښتانه کوي. ځکه دې صنعت ته موږ اوس خالص د پښتنو روزګار ویلی شو. خو بدمرغي دا ده چې هم د پښتنو په خوارۍ جوړ شات د وسایلو د کمی او د یورپ او عربو انټرنیشنل مارکیټ ته د نه رسیدو په وجه د احمد په شان د پنجابیانو کمپنۍ هم د دوی شات په خپل نوم او برانډ په انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅوي او 80 سلنه ګټه هغې د دې څخه اخلي. په 20 د مۍ د شاتو د مچیو نړیواله ورځ لمانځلی کیږي. دې صنعت ته څومره ستونزې دي
کوم خطرات دي؟ د شاتو د مچۍ په بابله د پښتنو قامي وسیلې په توګه په دغه ورځ ما په خپلو خبرو اترو کې چې زیاتره په سوشل میډیا، شهباز او پښتون مجله کې په ریکارډ دي ډیر څه ویلي دي. خو دا وایم چې په پاکستان، هند، افغانستان او ایران کې د منځني ختیځ پورې چې څومره شات خوړلی کیږي په دې کې اوس ډیره برخه د پښتنو د ذهني او هنري ګوتو کمال دی. که چېرته پښتنو د سوداګرۍ په حیث دا صنعت 40 کاله وړاندې د UNHCR په مرسته نه وی راوچت کړی، نو نن به په دې منطقه کې ډیرو خلکو شات پیژندل هم نه. جدید مغزباني په 1952 کې په یورپ کې مخې ته راغلی و او پښتنو په 1970 کې خپله کړه. په اوس وخت کې د پښتنو دغه صنعت 10,000 میټریک ټنه شات پیدا کوي. د بیرې په شان د انټرنیشنل معیار شات هم د دې صنعت په برکت پیدا کیږي چې تر 2,000 میټریک ټنه پورې پکې عربستان ته لیږدولی کیږي. پښتانه به هم ګرم وي، خو بیخي هر څه په صفر کې ضرب ورکول هم د قنوتیت انتها وي. پښتانه ټول په ټوله جاهل او بې هنره هم نه دي، بلکې داسې د خپل چاپیریال دننه جوړ کړی شوي دي. زما د خبرې لوی دلیل دا دی چې که پښتانه په حیث مجموع فطرتاً بې هنر او قانون نه منونکي خلک وي، نو چې کله د پاکستان نه وځي نو د نړۍ په هر هیواد کې څنګه تر یو دم سم سړی او د کار پرزه جوړه شي. دا ځکه چې هلته ورته هغه ماحول ملاو شي کوم کې چې دی په خپل وطن کې هم د کار سړی کیدای شي، خو چې څوک یې وړومبی لږ ژوند ته پرېږدي او د سر نه یې توره لرې کړي، نو د نړۍ د هر چا سره الوت کولای شي. د پیښور GT روډ سره د څمکنیو سره نږدې د سعودي عربستان د جدې په طرز جوړ انټرنیشنل هني مارکیټ کې د خپل وطن هر ډول معیاري شات په مناسب نرخ ملاویږي. د مصنوعي جیمز نه ځان ساتل، شات د خپل روزمره خوراک برخه جوړول غذا او دوا دواړه دي. د پښتونخوا د نوو زولو په ګډون د پښتونخوا د ټولې منطقې 140.00 مربع کیلومتره سینې لاندې د معدنیاتو په شکل کې د بیلیونونو ډالرو پټې خزانې پرتې دي. امریکا کې میش پښتون جیالوجست ډاکټر عاصم یوسفزی په خپل کتاب افغانستان پرام کولډ وار ټو ګولډ وار کې د سیمې د معدنیاتو مرکزونه او مقدارونه یو اندازه ښودلې دي. وی ډیوه ته په یوه مرکه کې وایي د پښتونخوا په 9 ضلعو کې 10,000 میلیونه ټن ماربل، 5 میلیونه ټن مګنیز، 10 میلیونه ټن کرومایټ، 80 میلیونه ټن کویلا، د 15 نه تر 50 میلیونه ټن پورې کافر، تانبا په ماین کې د پخېدو سره 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 زر هم ورکوي، 6 میلیونه ټن پوستکانی، 200 میلیونه ټن جپسم، 15 میلیونه ټن کوارټز او د 100 میلیونه ټنو نه زیات ګرینایټ پراته دي. خو د جیالوجست فاروق زمان د معلوماتو تر مخه دا څېړنه هم ډیره کمه او سرسری ده، بلکې حقیقت دا دی چې کوم څه د 9 ضلعو په دغه غرونو او درو کې پراته دي نو ډیر په لوی کشت دي چې د دغه زیرمو دومره ډیروالي ته انسان ګوته په خوله پاتې کیږي. د پښتونخوا یو بل جیالوجست شاکر الله خان وایي په چترال او ملکنډ کې د 15 درجو کیټګریز کانیزا ذخیرې دي چې پکې تر ټولو ډېرې د ماربلو 50 قسمونه او د ګرینایټ نه علاوه لالونه جیمستون هم دي. په جیمستون کې امرالډ یعنی زمرد، ټوپاز، ایکوا مرین او روبي یعنی یاقوت ډیر پریمانه دي. په کرک او لکی مروت کې د یورانیم په لوی کچ ذخیرې پرتې دي، خو د ډیفنس په نامه دغه خزانې بندې کړې شوي دي چې له کبله د دغه قیمتي معدن د ګټې ځای په ځای ولس کې د څرمن د کینسر رنځ د خورېدو لامل ګرځي. دغه رنځ په دغه سیمه کې په زیاتېدو دی. زموږ ځنګلې د څاروو ساتلو هنر د افغانستان په لار د منځنۍ اسیا پورې تلونکي تجارتي لارې بې اندازه ګټورې وسیلې دي، خو پښتانه لا په فکري جمود او پسماندګۍ کې په حیث د قام ښکیل دي. په پښتونخوا او ځانګړې توګه په 9 ضلعو کې ډول ډول معدنیات، قیمتي لالونه په لوی کچ پراته دي چې تیل او ګیس سره، تانبا، سره زر، یورانیم، اکټونالایټ، زبرجد، ایکوامارین، روبي، لاجورد، یاقوت، زمرد، جسپر، نفرایټ، کرومایټ، سنگ مرمر، مګنیز، سوبسټون، چاینکلی، کنزایټ، لیتیم، اسپساراتاین، سرپینټاین، ایکورا، رانجه، ګروسولر،
او بېشمېره د نړیوال مارکیټ څیزونه شته. د دې ټولو خزانو سره پښتانه د بدبختۍ او بوږنونکي فقر ښکار دی. د 40 کالو نه یې خاوره د جنګونو میدان دی. نړیوال د وسایلو نه پرته نورې ډېرې موخې دلته لري. د پښتنو ژوند ژواک رنځور دی. د هر څه بدبختي په خیر او ګټه بدلیدای شي، خو قامي، سیاسي، تهذیبي او اجتماعي شعور غواړي. دا به کله وي دا چې کله پښتانه پریکړه وکړي چې موږ لومبی د خپلې خاورې سیاست کوو، بیا د پاکستان او نورې نړۍ. د پاکستان د غنمو په پیداوار کې د خپلې کروندې دپاره د غوره نهري نظام په برکت 80% برخه 20 میلیون ټن پنجاب پیدا کوي. څه خاوره ډیره ده او څه سیاسي اجتماع. د سیندونو خوږې اوبه په نهرونو کې کروندګرو ته د پیرنګیانو د پاکستان نه پس د پښتنو د اوبو نه پوره کړي دي. په پښتونخوا کې نږدې 12 لکه میټریک ټن غنم خپل پیدا کیږي او د صوبې ضرورت 48 لکه میټریک ټن ده. د زرګونو کلونو نه د پښتونخوا په خاوره سیندونه بهیږي، خو زمونږ 80% برخه ځمکه باراني ده. هغه د صاحب شاه صاحب شعر دی چې د سودونه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. څه پښتانه د کروندې شوق نه لري، په زمیندارۍ ورته ځان سپک کاري او په پردي وطن کې د پړي چابړي مزدوري ته ښه خوشحاله وي. که کوم پټی کوي نو هغه هم د 100 کالو په پخواني دود. دغه راز د څه وخت نه د کروندې جنتي خاوره د هاوسنګ سوسایټیانو وینو چاڼ کړه. څه ستونزې مو په پاکستان کې سیاسي او د قامي حقونو د نه ژغورنې نه پیدا دي او څه د پښتنو د خپلو نااهلیو نه پښتونخوا صوبه کالو سره او څه د پښتنو د خپلو نااهلیو نه پښتونخوا صوبه کالو سره د غنمو په اړه زیات انحصار په پنجاب کوي. که زمونږ د ځمکو اوبه په جدید نوی نهري نظام سره تر سره کولو سره پوره شي، شمسي توانایي په کار راوستلی شي، جدید ساینسي کرونده خپله کړای شي، د شاړو او للمو ځمکو نه د غلي هنر واخیستلی شي، نو د خپلو اړتیاو نه زیات غنم به زمونږ خپله خاوره پیدا کوي. یوکراین خپله کرونده ساینسي کړې ده، نو د نړۍ د غنمو په 10 غټو هیوادونو کې شمار دی. تیر کال پاکستان د خپل ضرورت 80% برخه د غنمو ترې هم اخیستې وه. غرونه د یو قام په قدرتي شتمنیو کې ډیر ارزښتناک وي، ځکه چې ځنګلي، اوبه، ځناور او ډول ډول معدنیات هم د غرونو په خېټو کې پراته وي. د پښتنو د غرونو سره په غرونو کې ژوند دی. عربي ادب کې متل دی، وایي رجال الجبال کالجبال، د غرونو خلک د غرونو په شان وي. د پښتونخوا د غرونو لوی زنځیر هندوکش دی چې د همالیا، قراقورم او پامیر په لویدیځ کې دی. پښتانه د غرونو او فطرت سره دومره نږدې خلک دي چې د هر غر د پاره خپل نوم ایښی دی. دغه نومونه ډیر خواږه او تاریخي دي. د ډاکټر لیاقت تابان د څېړنې تر مخه په سویلي پښتونخوا کې 4160 غرونه خپل ځانګړي نومونه لري، یعنی 4.160 غرونه خپل ځانګړي نومونه لري. په شمالي پښتونخوا کې یعنی 1013 داسې غرونه دي چې په خپلو نومونو نومولی شوي دي. د منځنۍ پښتونخوا او افغانستان د سیمې ټول غرونه هم په خپلو نومونو نومولی شوي، خو له بده مرغه تر اوسه ټوله سرشمېره نه ده معلومه. باید چې په دې هم څېړنه وشي. د بي بي سي د یوې څېړنې تر مخه د سوات نه تر وزیرستان پورې په غرونو کې پښتانه د یوې پیالې چای پخولو دپاره د 20,000 روپیو قیمتي لرګي سیزي. ډاکټر خادم حسین د پښتنو د افغانستان په لور د تجارتي لارو په اړه لیکي. د پښتون وطن 2 ډېرې ګټورې وسیلې چې نوره دنیا کې پرې د کولهم ملکونو سالم اقتصادیات ولاړ دي د خشکۍ یا بری تجارتي لارې دي. د پښتون وطن د خشکۍ تجارتي لارې چې د انرژي وسیلو نه راواخله، تر فطري وسیلو او کلتوري تګ راتګ نه واخله، تر مزدوریو پورې په ارزانه او اسانه اوړېدی راوړېدای شي. د کلکتا او نیپال نه واخله تر پښتونخوا او افغانستان پورې او بیا مرکزي اسیا، ترکیه، مشرق وسطي او بلې غاړې ته چین او روس پورې او بلې غاړې ته تر یورپ تګ راتګ کېدای شي. دغسې پښتونخوا نه تر مرکزي اسیا، تر چین او روس او ترکیه او تر یورپ او تر ترکیه او تر مشرق وسطي دا لارې خوري دي. دا لارې دومره ګټورې دي چې پښتونخوا او د افغانستان دپاره هر کال د کربونو روپیو روزګار او تجارت جوړولای شي. دا ګټې هله خوندي کېدای شي چې د ټوله سیمه کې د امن اقتصاد وي او د جنگ او ترهګرۍ اقتصاد نه وي. چترال تر ګلګت بلتستان، تر اشکاشم تاجکستان، چمن تر کندهار، تر هرات تر ایران شهر، تر کرمان تر تهران، تر تهران تر ترکی،
تر بلغاریا تر یونان، تورخم تر کابل، تر مزار شریف تر سمرقند تر تاشقند، تورخم تر کابل، تر هرات تر عشق آباد، تر باکو تر آذربایجان، تر ارمنیا تر جارجیا، خرلاچی تر خوست، تر کابل تر مرکزی ایشیا، تر چین تر روس، تر مشرقی یورپ تر مغربی یورپ، نیپال تر انډین پنجاب، تر واګا لاهور تر تورخم، تر کابل تر مرکزی اسیا، تر چین روس، او په بله غاړه تر ترکیې تر یورپ، او په بله غاړه تر ګالف او تر مشرق وسطي د هندوستان په لور سوداګري چرې هم نشي بندولای. د هندوستان په لور سوداګري چرې هم نشي بندولای، ځکه چې هلته پنجابی سرمایه‌دار خپله پنګه کاروي، خو د پښتنو تجارتي لارې هر وخت د سیاسي چاپیریال د اغیز لاندې وي، ځکه چې دلته زیاتره پښتانه سوداګري کوي او پښتانه د 21مې پیړۍ په ساینسي عصر کې تجارتي مازغه ډیر کم لري. د فکري شعور خورولو نه پس اصلا انقلاب هغه وي چې د هغې په مرسته د یوې ټولنې سماجي اړیکې او ډاینامیک د بدلون په لور لاړ شي. په 18مه پیړۍ کې په نړۍ کې صنعتي انقلاب راغلی، د هغې په نتیجه کې خپلو اجناسو او خام مال موندلو دپاره استعماري خوی بوی سره د ولسونو استثمار هم لازم و. که عملا اوس کوم هیواد څوک د پښو لاندې کولی نشي، خو د ساینسي عصر په مرسته د خپلو ګټو دپاره د نړیوالو بانکونو په مرسته اقتصاد په خپلو منګولو کې ساتي او وسایل ترې هم په خپله ولکه کې اخلي. اصل جګړه د معیشت ده، دا نورې ټولې فلسفې د دغه اړخ نه تاویږي. کارل مارکس وایي د نړۍ د هرې شخړې شاته حقیقي علت اقتصاد وي. بدمرغي دا ده چې نړۍ 200 کاله په تجارتي ساینس کې لوی مزل کړی، خو د پښتنو تجارت نن هم صنعتي انقلاب نه په وړاندې زمانه کې زانګي. د وطن د خان نواب نن هم ګزران د تجارت په ځای د پلار نیکه د پټي په خرڅ ولاړ دی. د کرک د تحصیل تخت نصرتي فقط په یو ویلچ کونسل ګوډي خیل کې په واټر ساینس کې د نیوکلیر ساینس ان ټیکنالوژي لخوا خوره شوې د یوې ساینسي څېړنې تر مخه 19 کیلومتره د یورینیم یو اوږد سیم یا رګ په ځمکه کې خور پروت دی چې اندازه یې د 100 ټنه په شمېر لګولی کېږي. داسې نور هم په تخت نصرتي کې 15 کلي په نښه کړی شوي دي چې د یورینیم په خزانه پراته دي. ځای په ځای تر د لکي مروت پورې دغه خزانه شتون لري.